السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. هیله لرم چې ژوند مو ښه روان وي. نن مې یو څو مهم فعلونه یو ځای کړي دي چې بلکې ټول فعلونه مهم دي، خو دا یو څو فعلونه راته ډېر مهم وښکاره شول چې په روزمره ژوند کې ترې زیات کار اخیستل کېږي. ما وویل راځه چې دوستانو سره دا شریک کړم چې هغه هم ورنه فایده واخلي. او دا یو 15 فعلونه مې نن تاسو ته یو ځای کړي دي او تاسو سره غواړم چې شیر کړم او تاسو زده کړئ. خو دا هغه فعلونه دي چې په ورځني ژوند کې ډېر استعمالیږي او ډېر خلک ترې کار اخلي. اوس راځئ چې درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښ شو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي. راځئ چې درس شروع کړو. اکسپتی معنا قبلول. اشوتی معنا اخیستل. ایدی کمک کول. ایمی خوښول، مینه لرل. اژوتی اضافه کول، اډ کول. الی معنا تلل. اپولی زنګ وهل. اپوختی راوړل. ابخوندغ زده کول. اغتی دریدل. اغیوی معنا رسیدل. اتاندغ صبر کول، یو چاته انتظار کول. avoir لرل. شانتی سندره ویل. شانژی بدلول. شخشی یو شی لټول یا یو شی کتل، یعنی یو شی سرچ کول، هغې ته وایي شخشی. شوزیر انتخابول. بعضې ملګرو ته دلته سوال پیدا کېږي چې دا اس خو دلته اس راغلی، دا ولې د زټ اواز ورکوي؟ شوزیر ولې تلفظ کېږي؟ دا ځکه هر کله چې د اغ نه هر کله چې اس له کلمې څخه وروسته او مخکې دواړو طرف ته واول راغلی وي، نو دا په دغه وخت کې یو اس چې دی دا زر تلفظ کېږي. لکه شوزیر انتخابول. کومونسی معنا شروع کول. کمپراندر معنا پوهېدل. کومونسی شروع کول. کمپراندر معنا پوهېدل. کونیتر معنا پیژندل. کونتینویی معنا شروع کول، یعنی یو کار دی شروع کړی هغه ته جریان ورکول. کنټینیو کول، مثلا یو کار دی شروع دی هم هغې ته ادامه ورکول. خواخ معنا اعتماد کول، باور کول. دوموندی معنا پوښتنه کول. پوښتنه کول. دساندر معنا ښکته کېدل. دیر معنا ویل. دونې ورکول. دوغمیر ویده کېدل، خوب کول. ایکوتی اورېدل، غوږ نیول. اکخیر لیکل. پیشي منع کول. پیشي
منع کول داسې منع کول مثلا یو څوک کار کوي یا تو خپله یو څه کار کوي یو کس ستا مخنیوی کوي یا تو د چا مخنیوی کوي. entendre entendre معنا اوریدل. entrer entrer معنا ننوتل داخلیدل. envoyer envoyer لیږل سنډ کول. espérer espérer هیله لکول امید لرل. essayer essayer کوشش کول ټرای کول. éviter éviter معنا مخنیوی کول داسې مخنیوی یو شی څخه خپله ډډه کول. éviter معنا ډډه کول. expliquer expliquer معنا تشریح کول. faire معنا کول. faire معنا کول. faire کول او جوړول دواړو ته استعمالیږي. faire کولو او جوړولو دواړو لپاره استعمالیږي. دلته مونږ یو څو دوه لغتونه چې یو معنا درلوده لکه écouter معنا اوریدل. entendre معنا اوریدل. د دې دواړو په منځ کې فرق دا دی écouter مثلا تو یو شی ته غوږ نیسي هغه اوري لیکن entendre معنا نارمل اوریدل. لیکن écouter چې دی یو چا خبرې په غوږ کې نیسي یا مثلا یو موزیک په غوږ کې نیسي یو څه شي لپاره غوږ یعنی یو شي لپاره غوږ نیسي هغې لپاره écouter وایي او اورېدلو لپاره نارملا اورېدلو لپاره entendre وایي. fermer fermer بندول. finir finir ختمول خلاصول. garder garder معنا ساتل. habiter habiter معنا اوسېدل. خو دا اش یعنی مونږ تاسو انګلیش کې ورته اچ وایو خو د فرانسویانو ورته اش وایي. دا اش حرف چې دی تاسو پوهېږئ چې اش حرف د جملې په اول کې راځي که اخر کې راځي هغه په خپله تلفظ کېږي نه یو ساکن حرف دی. jouer jouer معنا لوبه کول. laisser laisser پرېښودل. lire lire لوستل. manger manger ډوډۍ خوړل یعنی یو څه خوړل. marcher marcher قدم وهل حرکت کول. mettre mettre معنا اچول. mettre یو کله کله اغوستلو لپاره هم استعمالیږي خو اصلي معنا اچول دی. monter monter ختل. oublier oublier معنا هېرېدل هېرول یعنی یو څه د هېر وباسه هغې لپاره oublier. ouvrir ouvrir خلاصول. parler parler خبرې کول. partir partir معنا تلل یعنی یو ځای څخه بل ځای ته ځي کوم ځای چې د ترکیې پرېږدي هغه ځای نه چې وځي په دغه وخت کې استعمالېږي. partir معنا تلل. passer passer معنا تېرېدل تېرول. penser penser فکر کول. perdre perdre ورکه د لاسه ورکول یو شی ورکول. poser poser معنا دو معناوې لري. poser کېښودل. poser سوال کولو لپاره هم استعمالیږي. poser کېښودل poser سوال کول یو یعنی یو چا نه پوښتنه کوي. pousser pousser معنا ډیکه کول ټیله کول. prendre prendre معنا اخیستل نیول. présenter présenter حاضرېدل. présenter présenter یو معنی حاضرېدل دی دویم معنی معرفي کولو لپاره هم استعمالیږي. کله چې مثلا بیا چې یو انډیوال دوه انډیوالان یو انډیوال ولاړ دی بل انډیوال در سره دی او راغلی هغې ته پاره وی چې مثلا زه تا ته دا معرفي کوم په دغه وخت کې تو présenter به ورته استعمالې. recevoir recevoir معنا ترلاسه کول. recevoir معنا ترلاسه کول ریسیف کول. regarder regarder معنا کتل. répondre répondre جواب ورکول. rester rester پاتې کېدل. sauter
سوتی معنا ټوپ وهل. سوختیغ سوختیغ وتل خارجېدل. تیغې تیغې معنا کشول راکاږل. توشې توشې لمس کول ټچ کول. تخوایې تخوایې کار کول. تخوزې تخوزې پیدا کول. vendre vendre پلورل هرڅول. venir venir راتلل. vivre vivre ژوند کول اوسېدل. دا زمونږ درس و. هیله لرم چې ټول ورباندې پوه شوي یاست او که چېرې څوک ورباندې پوه شوي نه یا کوم مشکل لرئ کوم لغات کې کوم ورب کې کوم ځای کې کوم مشکل لرئ کولی شئ چې په کمنټ کې راته ووایئ او که چېرې کوم بل مشکل هم لرئ مثلا کوم درس لپاره تاسو په کمنټ کې راته ووایئ چې د هماغې په باره کې ویډیو جوړ کړم او تاسو ته اپلوډ کړم. ښه وخت او ښه ژوند مو غواړم. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله بیا سره وینو.